هغه ښځې چې حامله وي. سلام، ستړي مشئ، زموږ شبنم ګل چینل ته په خیر راغلی. نن مو درته د همدې موضوع په اړه ویډیو چمتو کړې. ویډیو تر پایه راسره وګورئ او که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو مهرباني وکړئ د ویډیو کتو نه مخکې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. سروېګانو ښودلې چې 88 سلنه میندې د وارخطایۍ او فشار له امله روغتیایي مشکل لري او یا ترې ځورېږي چې دا فشار د انسان وجود ته سخت خطرونه پیدا کولی شي. دلته په افغانستان کې دا لاندې ټکي ځکه مهم دي چې میندې له بېلابېلو ستونزو سره مخ وي. د تعلیم نشتوالی، جنګ جګړې او له میندو سره ناوړه چلند ټول د دې لامل کېږي چې یوه مور خپل اولاد ښه ونه شي روزلی، کارونه او دندې سمې کنټرول نه کړي او وارخطایي او فشار سره مخ شي. له نورو میندو سره وغږیږئ. تر فشار لاندې د راتلو یو لامل یوازې اوسېدل دي. د دې پر ځای چې د اولادونو او کارونو په اړه مو تر فشار لاندې راشئ، هڅه وکړئ چې په حل لارو یې غور وکړئ. مثلا که اولاد مو ناروغ وي، د دې پر ځای چې ورته خفه شئ، د دې غم وکړئ چې څه باید وکړو چې روغ شي. ډاکټر ته یې ویوسئ. راتلونکي کې باید څه وکړئ چې بیا ناروغ نشي. که یو مور ویښه اوسي او په ښه پلان او طریقې سره د خپل ځان، اولاد او کارونو ته پاملرنه وکړي، هیڅ ستونزه به ونه لري. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوي ویډیو د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ شبنم ګل چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.